پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته چې څوک حج لاړ شي او د حج نه واپسی وشي نو وای دی داسې پاک شي لکه انسان چې د مور نه پیدا شي او پاک شي. سبحان الله. نو دی د ګناهونو نه بالکل پاک شي. الله پاکي په حج سره. علماء کرامو د حج د قبولیت د پاره سبازي نشانات خودلی دي. هغه کې یو نشانه دا چې د کوم حج قبول دی نو وی قبول او مبرور حج علامه دا د ظاهری نور خو الله سره معامله د سنگه د چا قبلی او د چا نه قبلی خو ظاهری علامه د خلکو د پاره دا ده چې هغه په ظاهر کې او داغه په عمل کې لږه شانتي تبدیلی راغلی وي چې د حج لته نو چې واپس راغی نو د ظاهر لږ شانتي بدل شوی چې ظاهر کې تبدیلی راشي. نو یو خدای چې ظاهر د شریعت مطابق وي نو بیا دای چې د هغه خپل نورانیت وي د عبادتو د الله د کور او الته د طواف او الته د زیارت او دا ټول هغه اثرات وي د حاجی په مخ کې محسوسيږي او چې نه هغه د شریعت او د سنتو پابند نه وي نو بیا داغه ظاهری علامه ده چې ظاهر داغه لک شانت خخ کاری خدای چې ګیره نه وي او بیا راشي ګیره پریدي نو د ظاهر خکیدل دي. اوس چې تلم دغه سي دي او رام شي دغه سي نو بیا خو چې څنګه او تلی مغه سرالی سفیده و نشو او التا بیت الله متواز کوي وی بتواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد که بیرون در چکر دی که درون خانه آئی بار دې سکول چې لا اوس دلته رالی چې دلته به ته ډېر داسې ستوره وکړي هلته دې سکول نو چې ځان کې سړی څه نه څه تبدیلي راولي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزي لورزي نو چې ته په سنتو برابرې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به تا نه مخ نه اړوي ګینې دا حقیقت ته ښکاره د حدیثو نه ثابته ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخې ته ګیرې خریلې سړی تیر شو پیغمبر علیه السلام ته مخ واړو. اوس چې ته د پیغمبر روضې له ورشي نو ولې هغه به تا ته سلام کوي چې وعلیکم السلام طالب د سلام جواب درکې نه پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې عملاً خودلې ده چې زما دغه سړی بدی شي نه هغه بدنه مخړی نو پیغمبر علیه السلام مخړی دغه سړی نه او بیا په میدان حشر کې بیا چې کله سړی په حوض کوثر باندې پیغمبر ته ورمخامخ کیږي آیا دې دا تم لري چې په حوض کوثر باندې او پیغمبر علیه السلام د لاس مبارک نزو بوس کم چریم نشي دا تم دې څوک نه لري. نو چې ته خدای کور ته لاړې الله ته مخامخ کېږي الته او بیا هم ته د خدای دشمنی د پیغمبر دشمنی ظاهر دې ټیک نه دی چې ستا ظاهر ټیک نه دی ستا باطن بس ټیک شي. د دې وجې نه ډېر حاجیان لاړ شي او چې څنګه صفا تلي وي مقصي صفا راشي هغه باندې تبدیلی پکې نه راغلي. حاجیانو صاحبانو له پکار دي چې حج سره په دکې په ظاهر او د په اعمالو کې دوانو کې تبدیلی راشي. حاجانو صاحبانو حجو کو الله دې مونږ دعا کو الله دې قبول او مبرور وګرځي الله دې په خیر او عافیت واپس خپل کورونو تراولي چې راشي په کار د چې دلته د کم زاړه بد عادتونه او هغه بد عادتونه د ځانه او باسي خ عادت خ اطوار الله سره مروغه معامله او د الله بندگانو سره مروغه معامله دا نه چې د حج نه مخکې د کم حرکات کول د حقوق الله په اعمال کول حقوق العباد په اعمال کول اوس هم د حق کوي او دغه سي حاجان ډېر حاجان د حج دراتلو نه وروسته هغه نور زیات تیر شي وي چې حاجی شي ټولکار رواجی شي چې راشي د مکینه و بنړي د دوکینه نو دا هغه دوکباز حاجی چې دکانداري او تور شي مجال شته که سودا ته وکي د حاجی سړی نه سودا نشي کولی یو د تبلیغی نه سودا نشي کولی
د هندو سودا خدا او د مسلمان سودا هغه ګرانه ده او سخته ده هغه سره سودا کول او بیا خصوصا چې حاجی وي او بیا چې دینو تبلیغي وي دا غنه سودا کول ګران دي یعنی دغه تبلیغ ته څه فایده درکړه دغه حج ته څه فایده درکړه ته لاړې اسې دي ته صرف د قانون دی وګټه چې حاجی صاحب بده ته خلک وي خو نور د خدای په نسبت دی ته نه حاجی او نه چې دینو ته د الله بنده بلکې ته یو درنده تلی وي او درنده رالی نو حاجیانو صاحبانو له خو یو دا په کار ځان کې تبدیلی راولي بل واپسې کې دا رواجونه ضروری نه دي چې خامخا تا ته څوک سیره درواچي بس تا ته د الله د طرف نه د مغفرت سیره چول شوی ده دغه سیره ستاده لپاره کافی ده دا کافی وګڼه سیرو میرو تاجت نشته تعالی خیرات کې خیرات ډیره خبره ده چاوس کیږي طالب اسم رشتہ دار راضی یاران دوستان به راضی ملاویدو د پاره نو که اغوی د پاره ته د دعوت وکي نو دا څه ناجایز نه ده خدا سي دعوت چې هغه ته سبب بوجي د باندې او تا یو زیاتی غني او یو بوجي غني هغه خیرات او هغه ته سجت نشته دغه اسید نمو د نمود د پاره نو دغه خیراتونه هم نه دی پکار د ملمانه دی راضی حتی لوس دغه باینن سبا ګرمي ده بس یو ګلاس شربت پیوس کا څوک روټه ټیم کې پاتې شو هغه باندې نونه روټه خوره نو د خپل وس مناسب خو رواجونه نه دی پکار رواجونه نه ځان ساتل پکار دي ځکه چې مونږ د الله کور لتلیو د الله عبادت هم کړی دی یو لوی عبادت هم یو فریضه مدا کړی ده نو پکار دا چې مونږ د بدعاتونه د رسمونو رواجونو نه ځان اوساتو صحیح بالکل قدرمنو کتونکو لیدونکو تاسو د مولانا صاحب خبري ووري